هیوادوالو یو ځل بیا د افغانستان مومندرې ولسوالۍ ته راغلي یو. په مومندرې ولسوالۍ کې د هندواڼو تازه حاصلاتو باندې درته خپرونه لرو. ننګرهار په بېسودو کوز کونړ کاما بټي کوټ مومندرې او لالپورې ولسوالۍ کې په شاوخوا 2000 هکتاره ځمکه هندواڼو فصل کرل شوی دی چې د اټکل له مخې به تر 58,000 مټریکه ټنه حاصلات ترلاسه شي. ته به سپینه خو بیخي نه شې وړی؟ نه سپینه نه خېږي ماته. کور کې هم تا نه هندواڼې غواړي؟ هو ولنه. څومره کور ته وړي؟ اوبه نشته؟ اوبه دا تاسو شی څکئ؟ توتې زمیني شو او همداسې امرود شول املوک شولو. ډېر زیات خوشحاله شوم. دا زما د وطن میوه دا تر ټولو غټه انرژي ده او غټه انرژي موږ ته راکوي. واه خادم صاحب دا څومره خوږه ده؟ د سیختن تالا په سپېڅلې نامه سلام افغانستان. ستړي مه شئ، ښه راغلاست او هرکلی هیله ده چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله سوکاله او آباده اوسئ. قدرمنو هیوادوالو یو ځل بیا د افغانستان مومندرې ولسوالۍ ته راغلي یو. په مومندرې ولسوالۍ کې د هندواڼو تازه حاصلاتو باندې درته خپرونه لرو چې څومره حاصلات یوازې ننګرهار مومندرې ولسوالۍ کې نه زیات هندواڼو حاصلات سږکال ورکړی دی. سږکال د ننګرهار په بېسودو کوز کونړ کاما بټي کوټ مومندرې او لالپورې ولسوالۍ کې په شاوخوا 2000 هکتاره ځمکه هندواڼو فصل کرل شوی دی چې د اټکل له مخې به تر 58,000 مټریکه ټنه حاصلات ترلاسه شي. هی خبره د حساب او له کتابه وتې ده. ماشاءالله خپل وطن ګل وطن او د خپل وطن میوه. نو دلته به درته په هندواڼو باندې نن خپرونه لرم. خپرونه راسره تر وروستۍ شېبو پورې وګورئ، ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ.
ماشاءالله ماشاءالله تاسو د مومندرې ولسوالۍ ګردي غوث کلي کې د هندواڼو حاصلات وګورئ چې څومره زیات دي ماشاءالله تر ټولو زیات حاصلات ننګرهار کې په مومندرې ولسوالۍ کې شوي دي دغه ورونه لګیا دي هندواڼې شکي السلام علیکم جوړ په خیر خیر د قلاري د خیر خوشاله اوسئ ستړی مشي جوړې په خیر خوشاله ډیره مننه قربان دي شم دی خو راشه او راته ښایسته نوم دې واخله او څوک زما نوم رحمت ولی رحمت ولی څنګه ګرانه ښې بالکل خیر تاسو ښایسته خوشاله اوسئ د مومندرې اوسېدونکی او مومندرې ولسوالۍ د غوث کلي ماشاءالله ځمکه خپله ده که له کار کوئ ځمکه مې په اجاره نیولې ده قومونو له په اجاره هندواڼې شکول دې په اجاره نیولې که دا کرل هم تا کړي دي کرل مې خپله کړې ده ښه یعنې هندواڼه هم ستا خپله ده نو او زما خپله ده ماشاءالله بیا خو به دې مزي او به څه وکړو خوشحاله اوسئ رحمت ولی ورور هر کال تاسې په مومندرې ګردي غوث کلي کې هندواڼه کرئ ور کالی کرو د دې نه مخکې بیا شي بس دا هندواڼۍ بیا دې پسې جوار کرو هایبریډ جوار او غنم ته لکه چې زړه نه ښه کېږي څنګه نه غنم بیا دونه مزدوري نه کوي نو څه کې چې ستا ګټه وي نو ته په خپله ګټه ښه پوهېږي نو او بس موږ کوشش کوو چې موږ ته 2 روپۍ شی ډېر کې هغه کوي یعنې هندواڼو کې ګټه ډېره ده نو زمیندارانو تاسو خپله د رحمت ولی ورور نه واورېدل چې غنمو کې ګټه دومره نشته لکه څومره چې هندواڼو کې ده او بس موږ اوس دا کار دی که بل کار کولی نشو ستا حصه دلته څومره برخه رسېدلې ده او څومره په ځمکه د تا هندواڼه کرلې غالبا موږ به 1.5 سل جریبه خو شی 1.5 سل ستا او ماشاءالله ته بسم الله که دا ستا د هندواڼې وګورو د پټي چې څنګه دي تاسې وګورئ واه او دا څه کوي مه کوه رحمت ولی ورور ماشاءالله خوشحاله اوسې خیر دا څومره غټه هندواڼه دا خو د سرو په زور کېږي واه ماشاءالله خدمت دې لکه چې د دې پټي د زړه نه کړی دی او که نه خدمت خو کو څو کیلو به رحمت ولی ورور همدا اوس ستا په نظر 14 کیلو به 14 کیلو یعنې 2 منه هندواڼه ده تاسې وګورئ دا هندواڼه بیا رحمت ولی ورور چې د پټي نه وشکوي بیا دقې ورور ته ورکوي ورکه چې هلته یې کېږي دې هغه کې چې کېوصل کېږي دې ته څه وایي دې ته جوا وایي جوا بیا جوی کې لږه دمه کوي که نه دا بیا کاریګر راځي وباسي بار بیا چی ته وړي بیا موټر ته وړي پکې باره موټر ته بیا بسم الله کا وګورو راځه کمرمین ما پسې ماشاءالله ډېرې ښایسته ښایسته هندواڼې دي رحمت الله ورور ګټلې ده نو تاسې وګورئ دا بیا نو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو نه تجاران راځي تاسې په تجارانو خرڅوئ او موږ تجاران ته بیا ورکو ده ښه او او که موږ ته یو 50 منه راکړي ځان سره یوسو خرڅوئ په موږ نه تاسو به همداسې درکړو جار دې شمه 50 منم ډېره زیاته ده خو خیر په هر صورت خوشاله اوسې احساس نه دی مننه رحمت ولی نور څو کسان د سره کار کوي دې پټي کې غالبا دا 10 راڅخه خاص مزدوران اوس لګي 10 ماشاءالله د 10 کورنیو حلاله نفقه هم دا د رحمت ولی ورور چې د خپل جایداد په خپل ځمکه په خپل د هندواڼې حاصلاتو کې شریکه کړې ده او خوشاله اوس ډېره مننه د نورو خلکو سره هم خبرې کوو او دلته ګوري چې زما نور ورونه هم لګیا دي هندواڼه شکوي او خپرونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وګورئ د افغانستان ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ګردي غوث کلي کې یو ملتیا مو وکئ
تاسې په الله باور وکړئ که نه چې د افغانستان دغه ننګرهار ولایت په دغه څو خپرونو کې مې بېلابېلې مېوې ولیدلې لکه شفتالو شو، توتې زمیني شو او همداسې امرود شول، املوک شول. ډېر زیات خوشحاله شوم. دا زما د وطن میوه دا تر ټولو غټه انرژي ده او غټه انرژي موږ ته راکوي. زه ډېر زیات خوشحاله کېږم. دلته نو څه کالې په افغانستان ننګرهار ولایت کې چې دا حاصلات د هندواڼو ورکړي دي که نه چې پوښتنه مه کوه. خو تاسو ټول نه هیله کوم چې دغه وطني میوې نه استفاده وکړئ نو ایله به دغه ذهن او وجود به مو ځای ته راشي. السلام علیکم روجانه، ستړی مه شي. خوشحاله اوسې، بخیر خوشحاله اوسې. ډېره مننه. تا خو دغې سوري ته ډېره ښایسته خولۍ هم پیدا کړې ده. بس څوک ولمر هم خرابوي یار. او الله دې نه کړي چې تا خراب کړي. ستا ښایسته نوم؟ عبدالعزیز. عبدالعزیز. ته لرې که لږ دا خولۍ دې خیر دی مه کوه چې دغه لیدونکي دې صحیح وپېژني که نه. عبدالعزیز ورور مې وګورئ په دغه سور مرګ کې خپل ځان دپاره خپلې کورنۍ دپاره حلاله نفقه ګټي. عبدالعزیز ورور پنجه که. آفرین. خوشحاله اوسې. قربان دې شمه. عبدالعزیز ورور دلته ستام جایداد پټی خپل دی؟ نه خپل مې نه دی، په مزدور یم. ورځ مزدوري او ورځانه یم. څو روپۍ تاسو درکوي؟ 2500 افغانۍ. 2500 افغانۍ. ډوډۍ چای پکې شته، یخې اوبه پکې شته، هر څه پکې شته، شملې پکې شته، شملو پورې پکې شته. واه واه بیا خو دې مزې دي نو. بس څنګه ژل کې نو یخې شملې او ډوډۍ او چې عزت دې چیرته وي که نه هلته به خوشحاله وي. هلته به خوشحاله بېشکه. مشر د دې ځي مخکې چې موږ سره خبرې وکړې رحمت ولي و که نه؟ په خپله رحمت ولي و. نو راضي خو یې نه؟ ولې نه بېشکه. مینهناک سړی دی واقعیت خوشحاله اوسې، الله دې ژوندی لري. او دغه پټي کې چې کار کوي څه احساس کوي؟ د خوشحالۍ احساس کوي؟ خوشحالۍ احساس کوي. ولې نه؟ ډېر زیات د خوشحالۍ. ډېر زیات. وطن دی که نه؟ د وطن میوه ده. خپل وطن دی، خپله میوه. چې دې ته نه خوشحالېږو ته چېرته به خوشحالېږو؟ همداسې ده که نه؟ همداسې ده بېشکه. که دا اوس تا پردي ملک کې شکولی او یا پردي ملک ته دې کار کولی څومره به سخته وه؟ ډېره به سخته وه. که نه؟ ډېره سخته. نو هندواڼې حاصلات هم شته او ښه ډېر دي. خورئ پکې خپله؟ او ولې نه بیخي ډېر. کور ته وړي؟ او کور ته هم ښه ډېر وړو. چې کله کور ته لاړ شي بس ماشومان به ټول دروازه کې تا ته به انتظار بس انتظار یې موږ ته چې هندواڼې به راوړي، هندواڼې راوړي، سرې سرې به راوړي، خوږې خوږې به راوړي. د ماشومانو دا میوه ډېره خوښېږي که نه؟ ډېره خوښېږي. ته راشه هندواڼې شکوه. ستا دا بخت وګورو چې که نه ماشاءالله دا خو ډېرې ښایسته ښایسته. واه واه څه کوي د نه منلو ده. د مومندرې هندواڼې خو تاسې وګورئ ماشاءالله چې داسې حاصلات یې ورکړي دي که نه چې پوښتنه مه کوه. دا بیا چېرته ځي؟ دا هر یو ولایت ته ځي. افغانستان کابل ته ځي، مزار ته ځي، هر یو ولایت ته ځي. خوشحاله اوسئ. د هندواڼو په ګټې باندې پوهېږي؟ ولې نه؟ څه ګټې لري؟ معدې دپاره ښه زیاتره او ګردو دپاره ښه. ګردو دپاره یعنې د بدن اوبه خو بالکل ویټامین بالکل پوره کوي. بالکل پوره کوي. همداسې ده. بېشکه. خپله ستا خوښېږي؟ ډېره ډېره. خوري؟ ولې نه؟ نوش جان دې شه. خوشحاله اوسئ. دا د څو بجو نه څو بجو پورې کر تاسې شکونه شروع کوئ؟ موږ زیاتره سهار کې شکونه کوو او بیا مازدیګر کې بیا چې ډوډۍ وخورئ ماسپښین لمونځونه وکړئ بیا شروع کوئ؟ بیا شروع کوو. یعنې دمه پکې شته؟ ډېره دمه. زور بوج خو به نه وي؟ نه بوج نشته. بیا همداسې په مینه مینه شکوئ. دا چې دلته وشکول شي دغه ځای مخکې یادونه وکړه الله رحمت الله ورور دې څه شی وایي؟ دې ته څوک چاوه وایي، څوک ته دوچه وایي. دوچې نه بعد بیا دا چېرته وړل کېږي؟ دا بیا لزګاړو والا راځي او مزدور کار. هغه لزګاړو والا خپل کار دی؟ او خپل کار. ستا خپل دی؟ زما خپل دی. د بارولو والا خپل دی؟ هر سړی. د وړلو والا خپل دی؟ د خوړلو والا خپل دی. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. تاسې کار کوئ. ملتیا مو وکړئ. د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ ګردیګس کلي کې یو. تاسې وګورئ چې هندواڼو څه کال تر ټولو زیات حاصلات په دې ولسوالۍ کې ورکړی دی. خپرونه وګورئ او تر وروستۍ شېبو مو ملتیا وکړئ. واه تاسې وګورئ نو غالبا 3 منه وزن خو به یي. نو ډېره درنه هندواڼه ده او دا د ګران هېواد افغانستان ننګرهار ولایت تازه حاصلات دي. نو لږه شکونه به موږ وکړو چې سخته ده او که اسانه ده. ښه دې خوا راشم
او واقعیت چې خوندور هندواڼې خو ښکاري خو نوش جان کوو به یم خامخا او د ډېرو میوو سبزیو شکونه مو کړه خو هم د هندواڼو هم پاتې ده دا به مو کړو چاقو راکړه چاقو څه شو چاقو لږ راکړه ښه ته چاقو راکړه ښه دغه څوک چې هندواڼې شکي هغې سره چاقو هم لاس کې وي نو زه چپلاسی هم یم دقلته به یو هندواڼه ده ښکاري ماته ښکاري انشاءالله ښه زما خوښه نه شوه نو بسم الله ډېر اسانه ده ښه واه 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 لالونه دي لالونه څومره خوند کوي که نه چې خپل وطن کې اوسئ په خپله ځمکه باندې او دا غټې غټې هندواڼې شکې او په تجارانو باندې پلوري او بل ولایت ته انتقالوي دا نو ډېر د خوښۍ او د خوشحالۍ او د ویاړ او د افتخار ځای دی نو دقل هندواڼه ده که نه ګوره دوی بلد دي پټي کې ښه زه دونه بلد هم نه یم کوم ځای کې ده دقلته ده ښه ښه دقه ده واه 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 زبردست بسم الله هندواڼه ونه وهم چې به بیا را باندې تاوان واه واه خوږې خوږې او سرې سرې د مومندرې هندواڼې ملتیا مو وکړئ او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې را سره د مومندرې هندواڼو دا ښایسته خپرونه وګورئ ښه نو یو ځلې به بیا بسم الله کمه نو واه 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 زبردست دا هندواڼې ډېرې ښایسته هندواڼې دي رښتیا هم چې د یو چا د جب نه پیسې باستل دا د تیږې نه غوړي باستل دي سخت کار دی دوه درې هندواڼې مې دا دې راوشکولې وایي ستړی کړمه آفرین شه دې ځوانانو ته چې دا پټي کې دا هندواڼې راشکوي او بیا هغه موټر راغلی دی ګورئ اینو دا بیا د دې ځینه بارېږي او د افغانستان نورو ښایسته ښایسته ولایتونو ته انتقالیږي ما راشه دا ونیسه که نه ګوره ستړی دې کړم مړ دې کړمه ظالمه خپرونه وګورئ او ملتیا مو وکئ صبر وکړه دا سبا جمعې شپه له خیر جمعې ورځ چې تېره شي د شپې 8 بجې یوټیوب کې دا ګوره انټرنیټ چې د سره یي که نه د دنیا په هر کونج کې ښایسته دا ششکۍ خرچه به هغه وشکوه هغه کیمرې ته
تاسې دا ورور وګورئ وایي راشه چې زه په تاسو باندې د مومندرې د ګردي غوث کلي هندواڼه نوشه جان کړم. نو ما ورته ویلې چې لږ صبر وکړه چې لږ کار وکړو خپرونه جوړه کړو نه وایي تا باندې هندواڼه خورم. السلام علیکم ستړی مه شي خوشحاله اوسې. ډېره مننه. ستاسې نوم؟ خادم ودېروله څه کې یا لکه چا کور سره تیار مسله په لاس کې دی. نو هندواڼې پېژنئ؟ سره هندواڼه څنګه پېژندل کېږي؟ سره هندواڼه د رنګ نه پېژندل کېږي. ماشاءالله. اوس به ما ته ښیې که نه چې زه اکثر وخت چې دی زه به هغه رنګ کې په هندواڼو کې غولېږم چې کور ته یې ویسم ټوله پورې خاندي وي دا د څه سپینه راوړي. ښه خوشحاله اوسئ خادم صاحب. رنګ نه پېژندل کېږي که نه؟ پټي کې پېژنې که نه چې بازار کې؟ بازار کې هم پېژنو پټي کې هم. ښه یعنې په ذمهوارۍ ده خورې نو موږ باندې. ښه خوشحاله اوسئ. ته دقه هندواڼه راواله کومې وه؟ واه واه سم چغې خو وخي. دا ځینې ټپۍ داسې دا ټپۍ ولې؟ ټپۍ چې دی پخه او کچه معلومېږي. څنګه معلومېږي؟ لکه ته ما ته وایې چې دې کې څنګه معلومېږي؟ دا خو ماشاءالله ښه بار یې کوي. ښه ته بسم الله که چې وګورو او که سپینه ونه بس بیا به موږ تا سره ګورو. یا الله یا الله هغه ویډیو ډېره وایرل شوې ده یا الله سره یې وخېجئ. واه واه لال دی لال. تاسې وګورئ سره ده ماشاءالله. اوس یې په منځ نیمه که اجازه دی اخیستې وه پټي که نه؟ که دا هندواڼې تا اخیستې؟ نه خپل پټ یم. خپل دی اخیستی دی؟ ښه خوشحاله اوسئ. واو تجربه وګورئ. واو دا څومره سره. واو خادم صاحب ماشاءالله رښتیا هم چې د تجربه کار یې. والله چې بس دغه زموږ کاروبار دی کار کوو دلته وروره. کور ته چې کله وړې نو ته به سپینه خو بیخي نشي وړې؟ نه سپینه نه خېږي موږ ته. کور کې هم تا نه هندواڼې غواړي؟ ولنه څومره کور ته وړي؟ 2-3 دانې وړو. 2-3 بس د منونو حساب نشته؟ نه منونو حساب. وړې ولې غټې نه وړي؟ غټې اجازه نشته موږ ته مزدوران یو. بس دا هندواڼه به نوش جانې کوو او ملتیا مو کوي خپرونه په ډېره مینه وګورئ. راځه خادم صاحب چې دا وخورو له خیره. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. واه واه خادم صاحب دا څومره خوږه ده؟ والا به دې کې بوره اچولې ده که نه لکه چې دې ته بوره یا شات ورکړي دي. ونیسه په دې لږ مصرفونه شوي دي. واه واه یو خو یا خبره دا ده چې د پټي تازه وي او هغه تازه ډېرې خوږې که څنګه؟ څومره خوږه ده؟ So good, so nice, beautiful. واه زبردست څومره خوندوره. باغخار کې دومره خوږې نه دي دا ولې خادم صاحب؟ دا پټي نه تازه راشوي دي. تازه وې د پټي مال دی. موږ به د هندواڼه نوش جان کو تاسو خپرونه د نړۍ په ګوټ کې را سره وګورئ ملتیا مو وکړئ. دا هندواڼه تاسې وګورئ او دا د کاریګرو په کراشیګانو کې رابار کړې ده. دا ډایرکټ په دې اینو کې باریږي او لرې ولایتونو ته ځي لکه کابل، مزار، کاپیسا، لغمان، کونړ دې ولایتونو ته ځي.
نو دلته بیا دا وړې سوزکي چې راځي هغه چې باریږي هغه ښار ته ځي جلال آباد ښار ته او بټي کوټ بازار کې دغه لارو کې خرڅېږي دلته تجاران راځي که بسته موټرې واغسته که هملته کپو والا واغسته هغې مخلي خرڅوي نو دا ډېرې هندواڼې شکول شوي دي او دغه ورونه مې لګیا دي وګوره هغه اینو کې چې دی دا لوښه چې دی اول شنه لوښه ځای په ځای کوي تر څو هندواڼې ته ضرر ونه رسېږي هندواڼه تازه خپل ځای ته خپل هدف ته ورسېږي خپرونه وګورئ ملتیا مو وکړئ او زما سره پاتې شئ دا د مومندرې ولسوالۍ د ګردي ګوس کلي د کونړ سیند غاړې ته دا دی رالو وی ماشاءالله ته وایې چې دا اوس پکې یو زر کندې یخ چا اچولی دی السلام علیکم وعلیکم السلام وروره ښې جوړې په خیر قربان دې شم ستا ښایسته نوم نوم مې اول جان د ګردي غوس اوسېدونکی مومندرې ولسوالۍ اول جان تاسو هم دغه هندواڼه کرلې ده او موږ هم هندواڼه کرلې ماشاءالله دغه د دې کلي هر څه اوسېدونکی چې ګوري هندواڼه به یې کرلې او 3-4-5 جریبه ځمکه به یې خپله یې څنګه یاره شکر الحمدلله ما 10 جریبه ځمکه کرلې او هندواڼه هم کرلې ده ټوله 10 جریبه به څومره حاصلات ورکړي یاره حاصلات اوس د هندواڼې بازار لږ بې سوره شوی دی یوازینی کس دی چې تا نه مې واورېده چې بې سوره شوی دی بازار یې بې سوره شوی دی پرون ما خپله کابل ته وړې وه پښیمانه خو نه وي مړه به شته ګټې او تاوان دا سره خور بس خیر الله دې پکې برکت درته واچوي هندواڼې دا د راوړله او موږ یې سیند غاړې ته راوستلو قاري صاحب موږ سره د نور ملګري هم دي او دا د سیند په غاړه هندواڼه نو بیل خوند کوي ډېر خوند کوي دا اوس دا اوبو کې میخي دا یخه شوله د خیره او دا به په دې یارانو دوستانو خورو او ماشاءالله او دا راته وایي چې دغه سیند غاړه کې چې دا کومه سیمه ده که نه دا به ډېره بختوره او برکتي سیمه وي نه ډېره ښایسته یخه سیمه ده خو بس دغه سیندو ته اړم دی ډېرې ځمکې را همدې سیند برکت دی دا د همدې سیند برکت دی مخکې تاسو یادونه وکړه چې موږ د دې سیند اوبه هم څکو او بدل د کویان نشته دی به د همدغې سیند اوبه راخلو او دا موږ نور خلک د کلي خلک دلته د همدې اوبو نه استفاده کوي نه کلي کې کویان شته دی خو ډېر دا خواوشا کې چې کوم خلک د سیند کې دي که نه سیند غاړې سره دا ټول دغه د سیند اوبه څکي دا سیند همداسې چېرته روان دی چېرته بهیږي دا پاکستان ته ځي خفه یې ورته که خوشحاله یې خفه یې ولې چې دا د افغانستان کې د افغانستان اوبه دي چې دا دلته استعمال شي ښې دي ښه دي که نه خوشحاله اوس ډېره زیاته مننه او اوبه هم ډېرې یخې اوبه دي ډېرې یخې هندواڼې نه به سمه سیند اوبه دي کونړ د سیند اوبه وایي ما د کونړ د سینه جار کې کومه سې وایي زما جانان به پکې مخ ینځلی وي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ملتیا مو وکړئ د هندواڼه به نوشیجان کوو ګورو به چې دا به سره خېجي او که سپینه که څنګه ته پیژنې دا به انشاءالله تعالی چې دا به تکه سری ده تکه سری بس بسم الله که وګورو چې څه کېږي ملتیا مو وکړئ او خپرونه وګورئ ماشاءالله سوروالی داسې دی لکه لاله خو چې خوږه به داسې وي لکه شاته واه اجازه ده بسم الله کومه دا ستاسو دپاره وړې دا هندواڼه دې سیند په غاړه کې تاسو دا هندواڼه وخورئ د خیره که نه زه وایم چې دغې هندواڼو دپاره یو جومات تېره کړم دلته بس هره ورځ به یې راوړو هر ساعت یې سیند په غاړه کې دا هندواڼې به موږ او تاسو خورو د خیره واه که ما باندې نور ښار کې هندواڼه وخورئ خو دا زه هره ورځ هم دلته راځم تر څو چې د هندواڼې د ګردي غوس کلي خلاصې شوي نه وي زه به هره ورځ دلته راځم راشئ هر کله راشئ خیر راشئ په خیر مسافرو د هندواڼې پسې ارمان درځي که نه درځي دا د ډېر خفګان نه زه خندا کوم او مسافر خویندې وروڼه وایي چې زموږ زړه مو اوبه کوو همداسې ده بلکل همداسې ده نو الله په خیر راوله وطن ته او
د داسې هندوانو نه برخمن شي. راشئ وروره راځئ تاسو هم دلته راشئ راځئ. هغه ډریور څنګه خفه دی موږ نه پلو ناست دی. دې خوا راشه استاده دلته راشه دلته راشه راځه. واه 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 کمرمین مې همدا اوس چې دی خوله کې اوبه راغلې وایي زه به څه کوم ستړی مه شي وروره. خیر اوسه خیر. تا دې سیند کې لمبې شي او لمبلې ویدې نه شي نه مې وړېږه. ها یعنې ښه لامبو دې یاده ده. او بل ته وګوره ماشاءالله ښه چې ستا لامبو خو یاده ده نورو خلکو ته څه پیغام لري چې لامبو یې یاده نه ده. هغه دې نه لامبي نه دې لامبي که نه خبر دی وي د کونړ سیند باندې خلک چې دی بند کړل چې لامبه یې به نه. نو ډېر خلک یې وړي نه دي لامبي چا لامبو نه زده نه دي او په راتلونکي کې دې باندې به تاسو یو ښایسته خپرونه جوړو ملتیا مو وکړئ او زموږ سره پاتې شئ. هی ګرمي وګورئ او ګرمي شته ځکه د ننګرهار اوړی دا تر ټولو سختترین اوړی حسابېږي. دغه ورونه ګوري دلته دا کراچیګانې بار کړي دي بیا د دې ځینې دا هندواڼې په دې کراچیګانو کې ګوري منظمې کراچیو ته جوړې شوي چې هندواڼې ته ونه غورځېږي هغلته وړل کېږي په هغه کې بارېږي. دغه ورور روان دی دې سره خبرې کومه. السلام علیکم جوړ په خیر ستړی مه شي. ډېره مننه ډېر ستړی شو لکه چې والله ستوماني شته ګرمي هم ډېره ده. ګرمي هم ډېره ده که نه او د مومندرې هندواڼې ورته رسېدلې له خیره رسېدلې ټول راځئ له خیره ورته ورته هم راشئ نوم مبارک دی. زرعالم زرعالم همدلته کار کوي همدلته کار کوم. د هندواڼو په سیزن کې ته څو ورځې دلته کار کوې څومره وخت؟ بس 2 میاشتې 2 نیمې داسې. ماشاءالله ډېر ټیم دی نو. هو ډېر ټیم دی. زه فکر کوم چې په مشرقي زون کې ننګرهار کې به ډېرې هندواڼې کرل شوي هو ډېر دی دلته باغونه ډېر زیات دي. او بیا مومندره کې هو مومندره کې مومندره کې ډېر دی که بډي کوټ کې نه به دلته ډېره زیاته ده ځکه دا ټول ټاپان پاله هم کرل شوي سیند او دې پاله هم ده ډېره دا چې هغه غذي پورې وړې بیا موټر کې دې نه بارېږي ستا صرف دا ټولول دي د دې هو ښه ټولول یو بارېدی دی بارېدل هم دي. ها څو روپۍ ورځ درکوي؟ بس دا 300 250 داسې وځي. خوشحاله یې خوشحاله یو هندواڼې پکې کور ته وړي؟ ها وړو ښې ډېر خوښېږي دې هندواڼې که نه دې خوښېږي؟ ولې نه مړه بس سیزن دی ورته مسافرو ته ورته هلته په ډالرو په ایرو او په هغه نه رسېږي نو ها موږ یې دلته ورته موږ ته مفته رسېږي د وطن میوه هم ده چې موږ یې نه خورو ورته څوک یې وخوري ها که نه همداسې ده که نه هو نو سوري دپاره ښایسته خولۍ هم پیدا کړې ده. ها بس خولۍ انمار تیز دی او دا خولۍ چې نه دا ستړیا خوند درکوي چې ستړی شي. او بس کار ښه دی چې وکړو ځکه چې خوښه ګرځېده ښه نه دي. خوښه ګرځېدل او حلاله نفقه ده که نه. لا نفقه ده او خوشحاله اوسئ ډېره مننه قربان شم. دا د ښه کار غواړو او کامیابه اوسئ ډېره مننه نه کوو. دا ورونه لګیا دي داسې وګورئ یا د مومندرې په دغې باغونو کې کار کوي هندواڼه ټولوي څوک یې شکوي بیا د دې ځینه هغلته وړل کېږي موټر کې بارېږي او ډایرکټ بل ولایت ته ځي. ملتیا مو وکړئ او خپرونه وګورئ. بیا هم ښه راغلاست ستړی مشرور جانه قربان شم. لکه مخکې مې چې څنګه یادونه وکړله مخکې په خپلو خبرو کې چې د بل د جیب نه پیسې ایستل هغه د تیږې نه وړي ایستل دي. نوم دې څه دی؟ عبادالله. دې خولو نه دي قربان شم
خوشحاله اوسئ حلاله مزدوري خو ګټئ که نه د نورو ځوانانو غوندې خو نه چې نور ځوانان وګورئ چې همداسې دیرو کې ناست وي لوچکي لوپري کوي غلط کارونه کوي او ته خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه ګټئ څو ورونه ستئ ماشاءالله مشر ته نه کشر یم کشر چې کله کور ته لاړ شي مورجانه پلارجان خورجان څه وایي بس چې راشي وایي سخت ستړی راشي چای له دغه کړم چای درته وکړي شربت درته کوي که نه خوشحاله دي درنه مور او پلار ښه کوشش وکړه نور هم چې همت وکړي او واده خو دې نه دی کړی نه ښه نو انشاءالله ته چې داسې همت کې خامخا به دې په ژوند کې ورځ بدلون راځي او خپل ځان ته حلاله نفقه ګټئ که نه سخت وي دا کار که نه وي ولې نه سخت او ته دې خولو ته وګوره سخت څنګه نه تاسې وګورئ دا خو په خروار چې دی هندوانه د پټي نه چلی زمونږ همداسې کمرمینه مخکې راشه په مونږ همداسې خولې راماتي دا وګوره داسې سخته ګرمي ده داسې سخته ګرمي چې بختونه مه کوه 50 درجې ده نه پوهېږم که 55 درجې ده او دا به څو منئ چې دا بار کړي دا داسې به چې 10 به وي ډېره به وي زیاته به وي بلکل مالتیا مو کې لږ به ورسره اغېزي پورې زه ویسم خپرونه په مینه باندې وګورئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ زموږ سره پاتې شئ او خپرونه وګورئ لاسونه یې څومره سور دي یا الله توبه دا څه کوې وروره دا تا ګرم کړي دا خو دومره سره دي زما د لاسونه اوسېزل مړه یا بسم الله الرحمن الرحیم وی یا خدایا یا الله توبه مونږ هم پیسې ګټو که نه بولر پکې ته ناست وي سیګانو ته او انټرنیټ راته یي سکرین کې هره خپرونه ګورو چشم چې خوښ یې راړو او دوی ته وګوره وی نو وی یا الله توبه اوبه نشته اوبه دا تاسو شی څکئ وی هلک مې ونښته مالتیا وکئ او د هندواڼو خپرونه په مومندرې ولسوالۍ کې وګورئ زما سره پاتې شئ تاسې دا هندواڼه وګورئ هغلته راټوله شوې ده مزدورانو راټوله کړې ده په دې اینو کې بارېږي او پوښتنه کوو چې دا چېرته ځي السلام علیکم جوړ په خیر ډېره مننه خوشحاله اوسئ نوم مو نوم مې نور دی نورجان درته ویم جان درته چا کله ویلي بس کله وایي کله چې په چا ګران یې ما راته جان وایي څوک راته په چا ګران یې ما راته خان وایي ښه نور صاحب خوشحاله اوسئ تاسې تجار یاست زه تجار یم داسې دغه نیمچه تجار نیمچه څنګه من واخلم بس هغه زنګ تجاران وایي چې واخلم مال مثلا په 40 روپۍ والم په 1 سلوي حساب وم ماشاءالله په 40 والی 1 سلوي حساب 1 سلوي 1 روپۍ ته په منه کې عالم او چې یو د کې څو منه باریږي د کې 15 14 من راځي
بیا خو دې 1500 روپۍ وګټلې که نه 900 بس الله الحمدلله په دغه شل شکر دی وګورې څومره ښه په څومره په طریقه باندې ګټه تجار یوې روپۍ ته هم نه ګوري خو مسخت کمیشن کار ته زنګ وخي چې ښه هندوانه راته راټوله کړه همداسې ده که نه دا بیا چېرته ځي دا هر ولایت له موږ مال اچوو لکه کوم ولایت ته پلخمري له زما یو گاډی لاړو نن نن پلخمري ته بجې د پالیز نه ووتو دې پالیز نه ووتله خیره سره ما چې هغه سړی ما چې دی خو ښه ښه وګورئ ماشاءالله داسې کمیشن کار دی چې ښه بس زنګونه ورته ښه ډېر را روان دي خراب هندوانه هم نه مني ورته څنګه خراب هندوانه تاسو سره خبرې کوم هلته مې پام هم دی او ماشاءالله بس ځکه خو درته الله پاک 2000 یو نیم زر 2.5 روپۍ ګټه هم درکوي څنګه چې کله نیت پاکي ذهن پاکي انسان پاکي بیا هغې ته الله تعالی ښه رزق هم ورکوي څنګه همداسې ده که نه دې کې 1900 منه او 2000 منه غالبا راځي دا 2018 1900 پلخمري ګاډی زموږ 1900 منه وخته 1900 او هندوانه ماشاءالله هم داسې تازه تکه سره او خوندوره مومندره کې څه کالې خلک وایي هندوانې حاصلات بیخي زیات دی ماشاءالله ښه دی حاصلات یې بد نه دی خو دغه وچکالۍ کې لږ تغییرات پکې راغلي دي پروس کال دا ټیم دا بوټي ډېر تازه اوس کېناست ښه نور صاحب تر څو به دې سویمه ورځ دلته کار کوي څومره هندوانه به دې بار کړي دي جناب والا غالبا یو 15 ګاډي به مو ویستې دي ماشاءالله او دا ټول هم د خپل وطن کې تقسیمېږي که نور ولایتونو ته هم ځي نور هېوادونو ته نه نور هېوادونو ته نه ځي نه پرېږدي اجازه نه ورکوي ولایتونو ته ځي اجازه نه ورکوي نور هېوادونو ته ورکوي که نه چې ګټه وکړي نه هغه حکومت د خوا نه کوم دغه ګمرک پې زیات دي بس بیا نه پرېږدي بس چې دا ورته خپل افغانان پې ماړه شي دا هم ډېره ده ورته هغه مسافرو ته بیا وساتو چې نورو ملکونو کې د خپل وطن ته راشي بیا بیا وخوري دولت چارواکو دغه همکاري نور هم وکړه چې پاکستان هندوانه بنده کړه دې ریټ لږ آفرین ډېر ښه د ویاړ ځای دی د بل وطن هندوانه بنده شوه او دا د خپل وطن شروع شوه څنګه همداسې ده که نه یعنې اوس چې د بل هېواد نه هندوانه راځي اجازه نه ورکوي داخل افغانستان ته ګمرک په اجازه ورکوي ګمرک پې زیاته شي ګمرک پې زیاته شي هغو ته واره نه کوي نو بیا چې خپل وطن کې داسې ښایسته ښایسته هندوانې پیدا کېږي د بل وطن څوک څه کوي نه څه پې کوي نو هندوانو باندې څه کوي قربان دې شم ډېره مننه کاروبار کې د برکت ژوندی اوسئ ملتیا مو وکړئ او ښایسته خپرونه را سره وګورئ د افغانستان ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ کې یو ښه راغلاست او هرکلی د افغانستان د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د ګردي غوث د کلي د هندوانو تازه حاصلات خپرونه هیله ده چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي د افغانستان په بېلابېلو ولایتو ولسوالیو کې که تاسو ته په زړه پورې ښایسته خپرونې معلومې وي یا کلیوال واده وي یا کلیوالي خپرونه وي یا د افغانستان د آبادۍ خبر وي یا داسې نور په زړه پورې حاصلات وي نو موږ سره تماس ونیسئ یا په سکرین باندې تاسو ته زموږ د دفتر شمیره ښکاري دغه شمیره کې د واتساپ موږ سره تماس ونیسئ او موږ ته خبر راکړئ موږ به ستاسو تر دره درځو ستاسو تر کلو به درځو ستاسو تر ولسوالیو تر ولایتو به درځو هلته به تاسو سره په زړه پورې خوندورې خپرونې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوو 0 شپږ شپېته 15 910 دا زموږ د واتساپ شمیره ده تر یو بلې نوې خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسې پرې بخونکي ستاسو تعالی رب سپارو هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د سولړي سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل د خدای په امان